شیدې پلورونکی که د 800 ماشومانو پلار رینډي جیفري د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې په 1950 او 1960 کلونو ترمنځ کورونو ته د شیدو مستو رسولو کار کوه او د ډیری پیرودونکي د هغو پوځیانو میرمنې وې چې کلونه به له کوره لرې وو. په امریکا کې د ډي ان اے ټیسټ معمول ده او هر سړی یې کوي. دا غوغا هلته پورته شوه کله چې نږدې سلګونه خلک ورونه وختل خو یو بل یې نه پیژندل. کله چې اف بی آی تحقیق وکړ معلومه شوه چې دا کار د رینډي ده. جالبه لا دا ده چې رینډي له خپلې ښځې هیڅ اولاد نه لري خو له پردیو ښځو 800 ماشومان لري. دا ده متمدنه امریکا او دا ده د دوی تهذیب چې نړۍ ته یې وړاندې کوي.